پیغمبر علیہ السلام روغ نر ونولا کنینو هغه حدیبیه کې هغه کافرانو وی دا کلمت لرکا دا محمد رسول الله ته لرکا نبی علیہ السلام وی زل الله د کاغذونو ردی پلار باندې شروانولې زل الله پیغمبرم خیر دې په دې خط کې کدانوم نه مولي کې دانوم ولي کې چې عبد الله دا عبد الله زوی محمد صلی الله علیه وسلم کو چې روغ روان نشي نبی علیہ السلام روغ نر ونولا ابو جندل راغلو او هغه کافر واله ټکولو وینې ته بيدې وې دې موږ واپس راکې دې موږ راغلې دې موږ ته واپس کې نبی علیہ السلام هغه ته روغ نر وانو خیر دې وته وې ته واپس لاشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به روغه بنر وانو هغه وته وی تاسو عمرې لراغلی سکال به عمره نه کوي واپس لړشه بل کال برازه نبی علیہ السلام مرګ ته راځي چې روغه نر وانو راځي چې بل کال براشو روغه مروانه وي او روغه تعالی فتح ویل دي ان فتحنا لك فتحا مبینا الله وی دا مې د فتح درکړه دا مې د ګټه درکړه او د روغه کول تعالی اجر عظیم ویل دي او اصلاح بین الناس روغه د خلکو منځ کې ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما دا کار چې چاکړه اجر عظیم ګټلې دي لوی اجر ګټلې دي په پیغمبر علیه السلام د مانځنه وخت شو خو په روغه کې سارو ابو بکر سے مصلی ته مخکې شو په نبی علیہ السلام نه وخت شو خو روغه کې سارو چې نبی علیہ السلام راغی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پوښو نو د مصلی نه رستو شو چې مال خوان راکې چې مخکې ولاړ مو الله پیغمبر را پسې رستو لاړ زویم د خپل کورونه روغ کې د الله په دې کتاب عمل وکړي او مرګ را روان دی